السلام علیکم محترمینو، الله مو جوړ او روغ او آباد در د محبت په باب باندې انتهایی اسانه وظیفه ده او ډیره مجربه وظیفه ده. ازمویل سوی طاقتوره وظیفه ده، له تاسو سره شریک کوم. ان شاء الله د دې په برکت سره به تاسو خپل محبوب ترلاسه کړئ. خپل محبت به د هغه محبوب وزړه ته ورواچوي، هغه به ستاسو د زندگی دوست جوړ سي، هغه به ستاسو ملګری سي. که هر څومره له تاسو څخه نفرت کوي، بیا به هم راځي ستاسو په دام کې به ګیر کیږي او ستاسو دوست او ستاسو انډوال او ستاسو ملګری به جوړیږي. محترمینو، دا یوه وظیفه د خاص کر دغو خلکو لپاره خدایات ساتي، د غلط محبت لپاره به نه استعمالوي، نه د دې لپاره موږ تاسو ته اجازت درکوو، بلکې دا د داسې جایز محبت لپاره استعمالول سي. تاسو فرض کړئ که یو سړی وي، واده یې کړی وي او خپله کوروالا ورڅخه ناراضه وي، دا یې د دغه وظیفې په برکت سره راضي کولی سي. یا ورڅخه ناراضه نه وي خو په زندگی کې داسې ژوند ورسره کوي چې محبت نه ورسره کوي، یو له بله ګرانښت نه وي، هغه که نارینه وي که زنانه وي. دوستانو، دا وظیفه ګورئ یاد ساتي، هر څوک یې کولی سي. زنانه کولی سي چې خپل خاوند ته د زړه ته محبت واچوي او د خپل د زندگی بهترین دوست یې جوړ کړي. نارینه کولی سي چې خپله کوروالا د خپل زندگی بهترین دوست جوړ کړي او د دوی تر مابین هغه اختلاف ختم سي، یو له بل سره ګران محبت یې زیات سي. دوهم، کله انسان څخه مور یا فلار ناراضه وي او غواړي چې بیرته مور او فلار راضي کړي او مور او فلار محبت سره وکړي، دی خپل محبت دی هغو وزړو ته اچولی سي چې بیا به انشاءالله مور او فلار له ده سره پر دغه لیول ګزاره کوي چې دی به بې انتها زیات ورباندې ګران وي او ډیر محبت به له ده سره کوي. یا مثلا ورور د محبت لپاره کوي، خور یې هر څوک یا غواړي چې د تا د زندگی ملګری ستا دوست وي، له تا څخه ناراضه سوی وي او تا ډیر محنت کوشش تکلیف کړی وي خو نه راضي کیږي، نن یې یو علاج درته ښیم، یوه وظیفه بیرته هغه خپل ملګری راضي کولی سي. هغه که هر څومره له تا څخه نفرت کوي، انشاءالله دغه نفرت په محبت باندې بدلیږي. او دا خبره یاد ساتي، محبت باید یو له بله په خپل مابین کې وکړو، هغه که ملګری، که انډوال وي، که کوروالا وي، که خاوند وي، که ورونه وي، که مور فلان، که هر څوک وي، ځکه چې نفرت د الله نه ده خوښ. الله تعالی محبوبین خلق خوښوي، الله تعالی هغه انسانان خوښوي چې په خپل مابین کې سره ګران محبت سره کوي، ځکه چې دا دنیا د دوو ورځو دنیا ده، جنزوبه که هر څومره زندگی الله تعالی درکړي خو اخر ته به مړ کېږي. نو کوشش وکړئ دا دنیا کې محبت زیات کړئ، نفرت دې ختم سي، جګړې دې ختم سي، بې اتفاقي دې ورکه سي، په خپل مابین کې اتحاد زیات کړئ. که یو کس غواړي چې ما پر بل ملګری باندې ډیر کوشش محنت کړی ده، چې هر څوک یا فلار، مور یا ملګری یا کوروالا، خو زه غواړم له هغه سره محبت کوم، خدای نه را سره کوي، ډیر تکلیف محنت مې کړی ده، دغه وظیفه دې وکړي، انشاءالله د ده محنت به رنګ راوړي، د ده تکلیف به رنګ راوړي، د دغه محنت به نه ضایع کیږي. الله تعالی به د ده زړه د ده محبت هغه زړه ته واچوي او هغه به بیا ستا د محبت لپاره بېقراره وي. محترمینو، دا زه تاسو ته بیا وایم په ګارنټي سره، په فضل د الله سره انشاءالله اطمینان درکوم چې که چیرې دغه وظیفه چې کوم زه تاسو ته ښیم پر هغه به لیول یې وکړئ، پر هغه شرایطو برابر یې وکړئ، الله تعالی به فورا د هغه په زړه کې هغه محبت ورواچوي، هغه له تاسو څخه نفرت هغه به ورک سي. هغه که ستاسو دوست، ستاسو ملګری، ستاسو د مدرسې یا د کالج یا د سکول یا د هوټل یا دکانداري وي، چې هر څوک وي له تاسو څخه ناراضه وي، تاسو یې راضي کوئ. یا غواړئ مثلا یو څوک یې تاسو غواړئ چې هغه له ځان سره ملګری جوړ کړئ، د ځان محبوب یې جوړ کړئ، دوستي ورسره وکړئ. هغه که د رشتې په لیول مثلا یا نر غواړي رشته وکړي یا زنانه غواړي رشته وکړي، د دې مقصد لپاره یې هم کولی سي. د هر مثلا د محبت لپاره دا وظیفه ډیره کافی او شافی ده او ډیره مجربه وظیفه ده. الله تعالی به ستاسو تر مابین نفرت ختم کړي، د کوروالا، د خاوند او د ښځې تر مابین به نفرت، جګړه، دا به ټول الله تعالی په محبت سره بدل کړي. که چیرې دغه وظیفه باندې تاسو عمل وکړئ، الله تعالی به ستاسو هغه نفرتونه تر مابین چې ده هغه ستاسو د زړه زنګ
چې کم نفرت باندې ستاسو پر زړه باندې کم فردي خوري دي کم زنګ پروت ده الله تعالی به هغه ټول په محبت سره بدل کی الله تعالی به هغه زړونه دی رحمت په اوبو در فریولي هغه څوک چې لتا څخه به انتها لريواله مختار کوي جلاواله نفرت در څخه کوي تا کوششونه کړي خدای دې ته نه تیاریږي چې ستا سره انډوالي وکي محبت سره وکي مینه د سره وکي په زړه باندې فردي فرتي مهرونه ور باندې لګیدلی الله تعالی به ټول ختم کړي د وظیفې په برکت سره ستاسو د ژوندۍ به یو مخلص دوست جوړ شي ستاسو ملګری به شي ستاسو انډوال به شي خو یاد ساتئ محترمینو دا وظیفه سره شریک کوم تر دې مخکې دا ویډیو له نور ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ ترڅو هغه ملګریم په دې کې حصہ سره واخلي محترمینو هغه وظیفه دا ده چې له هر چا سره محبت کوي چې تاسو فزړه کې هر څوک غواړي د ځان محبوب یې جوړوي تقریبا 2-3 طریقې درخوایم چې هر طریقه تاسو ته اسانه وي پر هغه طریقه باندې عمل وکړي اولین خو کله تاسو سره کم چا سره مخسي غواړي لغه سره محبت کوي د ځان ملګری جوړوي نو کله چې لغه سره مخسي د په اول وار به درود شریف وای سلام صلی الله مبارک بیا به درې ور الحمدلله شریف وای الحمدلله رب العالمین تو لغدالین امین فوري بیا به درې ور قل والله شریف وای بیا یو واری درود شریف وای په پای کې په سر کې یو درود شریف په پای کې او په مابینځ کې درې ور الحمدلله شریف درې ور قل والله شریف لغه ورسته به دغه کس پر مخ باندې ورجوف کې کم تاسو سره ولاړس په ځان باندې نه فوکوي هغه کس تاسو ملګری وي مور فلار کور والا هرڅ وي دا یو طریقه کدا نسی کولای مثلا درته نږدې نیوي بیا دا شو کې داغه توري درې ور قل والله درې ور الحمدلله شریف سر کې درود په پای کې بیا درود درې ور الحمدلله شریف درې ور قل والله پر خړون کې شی باندې بیا دم کې ور باندې چوف کې هغه خړون کې کار شي کوبوي چي سارسي چې د خوراک کې هغه په هغه چا باندې وخوري کم سي تاسو د ځان محبوب جوړوي سرڅو کدا طریقه هم نسی کولای بل درېمه طریقه هغه دا مثلا اول ور بدرود شریف واس درې ور الحمدلله وظیفه هغه وظیفه د خالیات ترتیب بدلیږي دا اول ور درود شریف بیا درې ور الحمدلله شریف درې ور قل والله شریف بیا درې ور الحمدلله شریف بیا به هغه تاسو محبوب د ځان جوړوي ک تصویر پر کاغذ در سره وي ک په موبایل کې وي دغه پر تصویر باندې به ورجوف کوي الله تعالی به دې په برکت سره تاسو د محبوب جوړ کړي خو لدی وظیفه کول ورسته د یاد ساتي دوستانو دعا به ضرور کوي دا عمل تقریبا تر غفور وکي چې ان شاء الله رسوب تاسو محبوب جوړي خو زه درته وایم چې تاسو یو وجه پر لپسي وکي قضای نه کوي ان شاء الله تاسو محبوب به جوړ سي راضي بسي خدایات ساتي چې دې ورسته به دعا خامخا کوي دعا به داس کوي چې الله د فلان کې زړه تزما محبت ورواچوي فلان کې د زړه څخه د ما نفرت ختم کې فلان کې زما محبوب جوړ کې زما دوست جوړ کې دا نفرت په محبت باندې بدل کې دا سه دعا به د محبت په باب باندې وکي ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به دا ټول په محبت سره بدل کې هغه نفرت په لمه بینځ څخه ختم سي نو خدای دې وکړي دا وظیفه تاسو وکي عمل ور باندې وکي پر الله تعالی مسپارم دعاګانې راته کوي السلام علیکم ورحمت الله